دستا لرویا شل پیداز لکا سمان حبیبا درب منان حبیبا رب راستا ولای رحمت. درنو اوریدونکو، ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د نبوي سیرت خپرونې ته. دې هیله چې دا خپرونه تر پایه پورې واورئ. رب راستا ولای رحمت د ټول جهان حبیبا رب منان حبیبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. درنو اوریدونکو، زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت دی، خو په نننۍ خپرونه کې به د مکې مکرمې د فتحې باقي واقعات په لنډه توګه وڅیړو. په کومه ورځ باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې مکرمه فتح کړه، نو رسول الله طواف وکړه د کعبې نه. کله چې د طواف نه خلاص شو، د کعبې دربان چې هغه سره به د کعبې کلیګانې وې، عثمان بن طلحه یې راوغوښت. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغه نه کلیګانې او کنجانې واخیستلې، کعبه یې خلاصه کړه، رسول الله کعبې ته داخل شو. مخکې د دې نه چې پیغمبر علیه السلام مدینې منورې ته هجرت وکړي، یوه ورځ عثمان بن طلحه ته ویلې چې ته دا د کعبې کلي راکړه چې زه کعبې ته داخل شم. هغه رسول الله ته سختې خبرې وکړې، رسول الله یې ورټه، خو رسول الله صبر وکړه او زغم یې وکړه، هیڅ یې ونه ویلې، صرف دومره ویلې چې عثمانه، کیدای شي چې دا کنجي او دا کلیګانې به یوه ورځ زما په لاس کې وینې او چې چاته مې خوښه شي هغه ته به یې ورکوم. عثمان بن طلحه ویلې چې هغه ورځ به قریش ذلیل او هلاک وي. رسول الله ویلې نه، بلکې آباد او عزتمند به وي. نو په دې ورځ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې د فتحې په ورځ د عثمان بن طلحه نه دا کلیانې واخیستلې، نو عثمان بن طلحه ته د هغه خبره وریاده شوه چې رسول الله ته یې کړې وه او رسول الله کومه خبره ورته کړې وه، دواړه وریادې شوه. کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کعبې څخه رابیرون شو، حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه ورپاڅېده. کنجیانې او کلیانې د رسول الله په لاس کې وې. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی کرم الله وجهه ته وفرمیل چې ته حجابه او سقایه راته راجمع کړه. حجابه یعنی هغه کسان چې هغوی د کعبې کلیګانې ساتلې، سقایه او هغه کسان چې هغوی حاجیانو ته اوبه ورکولې، دا راته راجمع کړه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل عثمان بن طلحه چیرته دی؟ عثمان بن طلحه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل عثمانه، واخله دا کلیانې، نن ورځ د نیکي او د وفاداري ورځ ده، د انتقام ورځ نه ده. واخله، تل لپاره به د میراثي په ډول باندې دا کلیانې له تا سره وي، د ظالم پرته به یې درڅخه بل څوک نه اخلي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کعبې دروازه خلاصه کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د کعبې دواړه دروازې نیولې وې چې د قریشو څخه جماعت ډک شو. ټول په صفونو کې د دروازې لاندې په دې انتظار ولاړ ول چې دوی سره به څه کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په لوړ آواز وویل لا اله الا الله وحده لا شریک له صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده الله كل مأسره ومال او دم فهو تحت قدم هاتين الا صدانة البيت وسقاية الحاج. رسول الله صلی الله علیه وسلم آواز وکړ، نشته دی د عبادت لایق مګر یوازې یو الله، هیڅ شریک نه لري. خپله وعده یې رښتینې کړه، د خپل بنده مرسته یې وکړه، ډلو ته یوازې شکست ورکه. خبردار، رسول الله وایي د جاهلیت د زمانې هره د افتخار خبره
کار مال او وینه زما د پښو لاندې شو، باطل او بې اعتباره شوه. د جاهلیت د کارونو څخه یوازې صدانة البیت یعنی د بیت الله خدمت او سقایة الحاج یعنی د حاجیانو ته اوبه ورکول به په خپل حال باقي وي، نو هر څه زموږ تر پښو لاندې شول. بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل: ای قریشو، الله تعالی تاسې څخه د جاهلیت تکبر او د ستاسې د پلرونو بې ځایه تعظیم لرې که. ټول خلک د آدم اولاد دي او آدم د خاورې څخه پیدا کړی شوی دی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورة حجرات دا آیت ولست: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. ای خلکو، الله فرمایي چې موږ تاسې د یو سړي او د یوې ښځې څخه پیدا کړي یاست او تاسو نو قومونه او قبیلې جوړې کړئ د دې لپاره چې په خپلو منځونو کې تاسو پیژنګلو وکړئ. په تاسې کې د الله رب العزت په نزد ډیر عزتمن هغه دی چې د الله څخه ډیر ویرودونکی وي. بېشکه الله رب العزت عالم او خبردار دی. بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قریش مخاطب کړل او ورته ویل: ای قریشو، تاسې څه فکر کوئ چې زه به تاسې سره څه کوم؟ هغوی ټولو په یو آواز وویل: ته به زموږ سره نیکي کوې، ته زموږ مهربان ورور او د مهربان ورور زوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم قریشو ته وفرمیل: نن تاسې ته هغه څه وایم چې یوسف خپلو ورونو ته ویلي ول. نن په تاسې هیڅ گرفت نشته، زی تاسې آزاد یاست. د یوسف علیه السلام ورونو حضرت یوسف علیه السلام سره زیاتی وکړه، خو حضرت یوسف علیه السلام په ځواب کې ورته ویلې چې لا تسریب علیکم الیوم، نن په تاسې باندې هیڅ گرفت نشته. رسول الله هم دغه خبره د خپل قوم ته وکړه. اگر که قوم او قریش محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر زیاتی کړی و. بیا د دې نه وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت بلال ته امر وکړه چې د کعبې د پاسه پورته شي او آذان وکړي. په مکه کې د آذان انګازې وي او د قریشو سردارانو او مشرانو اوریدل چې د الله کلمه پورته کیږي، هغه د توحید کلمه چې هغوی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په هغې باندې دښمني کوله. خو نن ورځې د توحید انګازې اوریدلې چې د کعبې د سر نه د بلال په ژبه باندې د الله اکبر، د الله اکبر او د اشهد ان لا اله الا الله او د اشهد ان محمد رسول الله نارې پورته کیږي. بیا د دې نه وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ام هانی کور ته ولاړ. هلته یې غسل وکړه او د فتحې په مناسبت یې 8 رکعته د شکرانې لمونځ ادا کړه. کله چې مکې مکرمه فتحه شوه، د بني مخزوم د قبیلې یوې ښځې چې فاطمه نومېدله هغې غلا وکړه. نو د بني مخزوم د قبیلې سپین ږیري راغلل اسامه بن زید ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسامه بن زید ډیر زیات لحاظ کوه. نو دا سپین ږیري راغلل اسامه بن زید ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورشي او سفارش وکړي تر څو چې فاطمه د حد جاري کولو نه خلاصه شي، یعنې په هغې باندې حد جاري نشي، لاس یې پرې نشي. کله چې اسامه بن زید په دې اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې وکړي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مخ بدل شو او ویل: آیا د الله د حدودو په اړه سفارش کوي؟ اسامه د خبرې په معنا پوه شه، ویل: ای د الله رسوله، ما ته بخښنه وغواړه. ماښام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو په منځ کې پورته شه او داسې خطبه یې وفرمایه. اول یې د الله حمد او ثنا بیان کړه، بیا یې ویل له تاسې څخه مخکیني خلک له دې وجې نه هلاک شوي دي چې شریف سړي به غلا وکړه هغه به یې پرېښوده او ضعیف سړي به چې کله غلا وکړه په هغه باندې به حدود جاري کړل. قسم په هغه ذات چې د محمد روح د هغه په قبضه کې دی، که د محمد لور فاطمه هم غلا وکړي لاس به یې پرې کړم. بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم د هغې لاس پرې کړی شو او هغې ته توبه وکړه. د دې نه وروسته خلک
راټولېدل او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به په اسلام باندې بیعت کوه. کله چې سړي فارغ شول ښځې راغلې، محمد رسول الله د هغو نه هم بیعت واخیست. د هغو په منځ کې د ابو سفیان ښځه هند بنت عتبه هم وه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره حضرت حمزه سره د ظلم له امله یې مخ پټ کړی و او هغې هڅه کوله چې محمد رسول الله یې ونه پیژني، لکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د باجرأته خبرو له انداز څخه وپیژندله، مسلمانه شوه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړ. کله چې الله رب العزت خپل نبی ته په مکه کې فتح نصیب کړه او مکه خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وطن او د پیدایښت ځای و، انصارو په خپل منځ کې دا خبره زمزمه کوله چې اوس الله رب العزت رسول الله ته د مکې فتح نصیب کړه، هغه به دلته پاتې شي او بیرته به زموږ سره مدینې ته ولاړ نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د انصارو څخه د دې خبرې په اړه چې بل چاته نه وه معلومه پوښتنه وکړه. اول انصارو ته حیا ورغله خو بیا یې اقرار وکړه. په دې اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل معاذ الله، په الله پناه غواړم زما مرګ او ژوند له تاسې سره دی. رسول الله بیرته مدینې ته راځي. په دې اړه به قدرمنو اوریدونکو نورم واورو، خو هغه د یوې دمې نه وروسته. نور دی لا هلته موجود چې دنیا نه وه پیدا، نه وه دا ځمکه او هوا، نه ورځ او شپه وه پیدا، نه جنتونه نه دوزخونه مکه وه پیدا، نه جنتونه نه دوزخونه مکه وه پیدا. ته اولی وی ګله هم آخري وی ګله، شول آدم او حوا د ستا له رویه پیدا، هم فرشتې د اسمان. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. کله چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام دا خبره انصارو ته وکړه، انصار مطمئن شول. نو د دې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د کعبې په اطرافو کې د پاتې بتانو د ماتولو او د لمنځه وړلو په خاطر ګروپونه واستول. هغوی د لات، منات او عزا په شمول ټول بتان مات کړل. بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې اعلان وکړ: څوک چې په الله او د قیامت په ورځ ایمان لري په خپل کور کې موجوده بتان دې مات کړي. همداراز رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې په اطرافو کې پرتو قبایلو ته څه صحابه کرام واستول او هلته پاتې بتان یې مات کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوې خطبې په ترڅ کې تر قیامته پورې د مکې حرمت او احترام اعلان وی ویل هر سړي ته چې په الله او د قیامت په ورځ ایمان لري روا نه ده چې په مکه کې وینه تویې کړي او یا یې ونه قطع کړي. دا له مانه مخکې چاته روا و رسول الله ویلې او نه له مانه وروسته چاته روا دی. او بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې طرف ته ستون شو. د مکې مکرمې فتح د عربانو په نفسونو ډیر ژور تاثیر وکړه. الله رب العزت د ډیرو سینې د اسلام لپاره پراخې کړي او ډلې ډلې پکې یعنی ډلې ډلې په اسلام کې داخلېدل، لکه چې الله فرمایي: اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. کله چې د الله مرسته او فتح راشي وبوینې چې ډلې ډلې خلک د الله په دین کې داخلیږي او همداسې وشو. اوس د مکې د فتح نه وروسته د حنین غزا راپېښیږي. کله چې مکې مکرمه فتح شوه او خلک ډلې ډلې په اسلام کې داخلېدل، نو عربو د اسلام او مسلمانانو په خلاف د خپل تیرکش آخرینی غشی وویشت. د مکې په اطرافو کې هوازن د قریشو وروسته بل لوی قوت و، لویه قبیله وه هوازن، او د هغوی او د قریشو ترمنځ تنافس او مقابله وه.
د حوازن سردار مالک بن عوف نصري د جنگ اعلان وکړ او د حوازن سره ثقیف هم راټول کړل او فیصله یې وکړه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته وروځي او خلکو ته امر وکړه چې خپل مالونه ښځې او اولادونه د ځانونو سره د جنگ میدان ته راوړي تر څو د جنگ په میدان کې د دې لپاره ثابت پاتې شي چې د خپل اولاد او ناموس څخه په میړانه او مرګ دفاع وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې څخه د حنین په لور روان شو. د هغوی سره 2000 کسان د مکې اوسیدونکي هم وه چې اکثر یې نوي مسلمان شوي ول او حتی ځینو یې تر اوسه پورې اسلام قبول کړی هم نه و، خو رسول الله سره ووتل او 10,000 هغه صحابه رسول الله سره ول چې د مدینې څخه ورسره راغلي ول. د اسلامي لښکر تعداد دومره ډیر شو چې تر اوسه پورې په هیڅ غذا کې دومره نه و. ځینې مسلمانان چې د لښکر په ډیروالي غره شول تر دې ویل چې نن ورځ به د کموالي له وجې ماته ونه خورو. د هجرت په 8م کال د شوال په 10مه مسلمانانو د حنین درې په لورې حرکت وکړ او د سهار په تیاره کې درې ته ورننوتل. حوازن له هغوی نه مخکې درې ته رسیدلي ول او هلته یې کمین نیولی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغوی یارانو ته کمین نیولی و. نو د مسلمانانو په رسیدلو سره یې پر هغوی د غشو باران جوړ که او تورې یې پرې راوښکلې او ټولو پرې یو وار حمله وکړه. د حوازن قبیلې خلک ډېر ویشتونکي خلک ول. عام مسلمانان پرته له دې چې یو بل ته وګوري د مکې په لور په ځغاسته وتښتېدل. ډېرې حساسې شیبې وې. نږدې و چې په مسلمانانو داسې میچن وګرځي چې بیا هیڅ د ودرېدو توان پاتې نشي. بلکل د احد د ورځې ورته حالت و. کله چې په خلکو کې دا اوازه خپره شوه لکه د احد په ورځ دا اوازه خپره شوه چې محمد رسول الله شهید کړی شوی او مسلمانان ورځنې خواره شول، همدا ورځ د حنین په ورځ هم راغله چې مسلمانانو په شاته ځغاسته وکړه او وتښتېدل. کله چې د الله رب العزت دا اراده پوره شوه چې هغه مسلمانانو ته تادیب ورکړي چې د تعداد په کثرت مغروره شوي ول، ځکه هغوی دا ویلې چې نن ورځ موږ سره دومره لښکر دی دومره زیات یو چې کله به هم موږ ماته ونه خورو. نو د الله رب العزت اراده پوره شوه چې هغه مسلمانانو ته تعدیب ورکړي چې د تعداد په کثرت مغروره شوي ول او د فتح د خوږلنې وروسته یې ماتې او شکست تریخوالی ور وڅاکه. یو ځل بیا الله تعالی دوی ته په دښمن باندې غلبه ورکړه. د خپل پیغمبر او مؤمنانو په زړونو یې سکون او اطمینان نازل کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویرې او هیبت پرته په خپله سپینه اوښه په خپل ځای ثابت ولاړ و. یوازې د مهاجرینو او انصارو او اهل بیتو څو تنه ورسره پاتې ول. عباس بن عبدالمطلب چې د رسول الله تره و، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوښې مهار نیولی و او رسول الله صلی الله علیه وسلم آواز کوه انا النبی لا کذب انا ابن عبدالمطلب، زه نبی یم دروغجن نه یم، زه د عبدالمطلب زوی یم. کله چې د مخې له لورې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشرکینو ډلو یرغل راوړ، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو موټې خاورې راواخیستلې او له لرې د دښمن سترګو ته وروشیندلې چې د ټولو مشرکینو سترګې پرې ډکې شوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدل چې مشرکان په خپل ځانونو مصروف شول. عباس ته ویل انصارو او مهاجرینو ته آواز وکړه. عباس رضی الله تعالی عنه چې د لوړ آواز څښتن و په لوړ آواز یې ویل ای انصارو ای مهاجرینو. ټول ورته په ځواب کې ویل لبیک لبیک، حاضر یو حاضر یو. هر سړي د خپل اوښ څخه پیاده کېده، خپله توره او ډال یې اخیسته او د آواز په طرف یې منډه وهله چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به ورسید. تر دې چې د صحابه و کافي تعداد سړي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر څنګ راټول شول، د دښمن سره مخامخ شول او په ډیره میړانه وجنګېدل او سخت مقاومت یې وکړ. مسلمانان چې د شکست وروسته راټول شول، د مشرکینو ډیر بندیان یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې لاس تړلي ولیدل. الله رب العزت د خپل پیغمبر د مرستې لپاره دومره فرښتې راواستولې چې د حنین دره ترې ډکه وه او حوازن شرمناکه ماته وخوړله چې هغې ته الله رب العزت په قرآن کریم کې داسې اشاره کړې لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم
فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. الله وایي رښتیا چې الله پاک پخوا را ډیرو حالاتو کې ستاسې ملاتړ کړی دی او د حنین په ورځ هم کله چې تاسې خپل ډیروالي وغولولی یا په خپل کثرت او ډیروالي باندې غره شوئ خو څه ګټه یې درته ونه رسوله او پراخه ځمکه در باندې تنګه او مخ په شا منډه واخیسته، بیا الله رب العزت خپل اطمینان او آراموالی پر خپل رسول او پر مؤمنانو راښکته کړه او هغه لښکرې راولېږلې چې تاسې په سترګو نه لیدلې او په دې توګه یې کافرانو ته عذاب ورکه او همدا د کافرانو جزا ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت د حنین فتح ور نصیب کړه. زموږ د سیرت کتابونو په ځانګړې توګه ابن هشام ډیر زیات نور واقعات دلته هم بیان کړي دي، خو ما په لنډه توګه په دې باندې اکتفا وکړه. په بلې خپرونې کې به انشاءالله د طایف غذا واورو او د طایف محاصرې په هکله به وغږیږو. نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. دستا لرو یا شول پیدا ځمکه اسمان حبیبه درب منان حبیبه رب راسته ولای رحمت د ټول جهان حبیبه درب منان حبیبه ته یې حسین له حسینانو د جهان رسوله سجدې کړې حسن ته د حسن د کنان رسوله ستا له ښکلا نه خجالت دي خوبرویان رسوله ستا له ښکلا نه خجالت دي خوبرویان رسوله مثل هم سر نه لرې له ځانه بر نه لرې باطن ظاهر ښکلی په ډېر عزت احترام حجر شجر دستای سما او غر دستای حجر شجر دستای سما او غر دستای الله بللای ملما پلا مکان حبیبا درب منان حبیبا دستالرو یا شور پیدا ځمکه اسمان حبیبا درب منان حبیبا رب راسته ولای رحمت د ټول جهان حبیبا